یایي چې جانان مې بیا بریتینا غوړ کړل به قرآن به نمی کردی؟ نه بالکل دی به قرآن نو کردی جانان مې بیا بریتینا غوړ کړل یې میږي بار کلی ګودار جوړیږي مننه کومه قدرمنه لیدونکي اورېدونکي که خیر بیا شعرون روغلي دي خو دلی نوستي نن خو ډېر تکړه شعرون دي قدرمنه هر چاته که خیر وي چې لمبار ورغی یو شعر وایي ډېر باید ځکه کسون ډېر دي داسې نه چا ګیله وکړو مشاعره پایل د تاکي قدرمنه دوستونه د مشاعره په د اول سر کې میږي تکړه شاعر لري نومتي شاعر د مخکینی سرات وي خلک په زړه کې ډېر ځي لري دی هر وخت که خیري وي چې د ګایي سترګه خیږي په دا وخت کې دی شعر لیکي ځکه د سترګې شغلس رواني ما خو پرې راونه وي دغه شاعر نوم دی ضرب بشر خان السلام علیکم کم د سلام څه ولدی ښه یې نه یم ډېر بېکاره رنګ خدای نه را څه پته لګي شیرونو سلام علیکم وعلیکم سلام سلام باشه ورکه تا اوس اجازه خو تو سره خوښېږه ما شعر یایا مهرباني یایي چې څه عجیبه دې نن جوړ کړه اثر ده داسې مثال مې وویل څه عجیبه دې نن جوړ کړه اثر ده څه عجیبه دې نن جوړ کړه اثر ده دا دې بیا چا نه زده کړه اثر ده کسا پیچکی نه چرخیل جوړوي نوه سټایل ده کسا پیچکی نه چرخیل جوړوي نوه سټایل ده څه په شرمنده شرموله اثر ده ډېره مننه د غوږ په سر نه درې څلور رقمه کلي ورکړي لکه کاندي دا یې جوړ کو د غوږ په سر نه درې څلور رقمه کلي ورکړي د څه پارې دې کړه اثر دا څه پتاکې دې کړه اثر ده ساده کوټه کې دو پتاکې وړه په بار دې سی ویلوړ ویلا کای پروډو کې ډای اسه مثال مې وای وړه په بار دې سی ویلوړ ویلا کای پروډو کې ډای نه خدای چې کلا دې منځل اثر نه سټایل ده کنه د خیری ټکای دا یای چې د زنه انځرګوله سره کام سره ابریخي چرګوندې ورکه کې ساده غاټو د زنه انځرګوله سره کام سره ابریخي چړته وړه سره کال کړه اثر جرګونه د وختونو نه ډېر ماسره لګېږي والا که دا خوښه جرګل خپله غله جینه سوي چې شیګاري وریږي په کوډو کې لیکو وایي چې جنکۍ نری دو لکه لاخته نری ده لکه لاخته جنکۍ نری دو لکه لاخته ادم خانه چرسی کاټ نه وبو سانګړ ته مننه کومه انځرګل نه ډېره مننه کوم واقعا چې په رښتیا ښکلی شی ووایه دا سارې ولی لړکي پړخي جن کړل خو رښتیا نن سبا شعرونه سارینه داسې سارینه راغلل یې ګایزې څه وي چې جګ شي چې بلخته دا غږ داسې په څړچړولی وي دا یو سټایل دی خالر چې ګګی نره نه چې چېرې مخته ویښتون وي ښکلې برېښي نن سبا دغه ژړکی خو دا سارې د لیبس روایي دا کلیپ کې ته روای دغه نه وله وسړی ښکلی سړی دا ته څه فزر ښارولی مننه کومه یس که خیر وي میږي بل شاعر دی تکړه شاعر دی نومتي شاعر دی یې مرغونه نه دی شیرینه لیکي ځکه چې دا مرغه خو هر موسم که خیر وي کورته درېبي پیړته درېبي د سره نوې خو پیری وي ساره وي یې دغه شاعر نوم دی چې چلی سه
ته د خپل شعر در وګورم چې کلای صاحب داسې ورېر ګل بچ خان السلام علیکم وعلیکم دوی تا و کیا خیر په خیر خدای دې ژوندای لره عمر دې وکړه شعرونه ټول ستړي ما شعر ټول په خیر ماشي دا مایک کلر شعر نشته مو سره خو یې شعر دا ګلزندای صاحب مهرباني خدای دا وکړي چې په چاکچاکوی بدراګه کوي بدرګه کولې د غامه خالي پایل وکړه شعر یې چې تباشي رشوت خوره د مړېږي ویل نه جوړه پرېښه تباشي رشوت خوره د مړېږي ویل نه او کوک ووک شو او ګاډ واټ شو سره شړېږي ویل نه بیا یې چې د کاکو کالو ستړي خو اوس هم تر تازه د کاکو کالو ستړي خو اوس هم تر تازه سړی درته حیران شي چې زړېږي ویل نه بیا یې کنه چې پردي جیب ته د سترګې وي چې څه مو ترېنه بود وه پردي جیب ته د سترګې وي چې څه مې ترېنه بود وه عجیب دې د سترګې د مړېږي ویلې ده بیا یې چې ټول عمر د رشواتو خوستو اوس خو باید مړ وه ټول عمر د رشواتو خوستو اوس خو باید مړ وه ای اوسه پر سپیره یې د غوړېږي ویلې ده اخر مقطع د ګلزنډا صاحب چې چلیا نور غلا شه اخر خو سړای سوړ شي چې چلیا نور غلا شه اخر خو سړای سوړ شي د غار سره گیاي د سړېږي برکات کو نکشش دی می سارا دا زه کوټه کې نه دا چاپیلا یاد دا زه کوټه کې د پلا کې نه یاد کې نه دا چاوکای کې سام شنه دله بشه ما ورزګاوا کنه لغول صاحب ویایي چې یمو په زړه کې څه ګیلې دي چې ووایم خانه ویایا ګل بشر خانه ووایم ایله ماکا یمو په زړه کې څه ګیلې دي چې ووایم خانه ښکلی یې میخ کلی تاروشي یې میک زړی نایي مننه کوم چې چلی صاحب نه مننه کوم رښتیا واقعا چې ډېر وزن کې و ډېر ښکلی شی و په رښتیا چې مرغونه نه یې لیکلی و یس بیګ یو بل شاعر لري تکړه شاعر دی دا نومتي شاعر دی مخکینی څېره دا بیا فیلمرغه ناشرینه لیکي ځکه دی چې کړکړای سره وکړو پاکې یوه نیمه خو پیری ورځي دی فیلمرغه ته نوست وي دنه شعر لیکي یې دغه شاعر نوم دی شړشمګل شړشمګل صاحب داسې ورېرې ورګېیم ته به غوږ نه کړی وه خیرود به په وکه یې خیلی جوړې ته بیا ته ښه ناغه که سبای په جمع کدله روغله ورشه نو وخت به شي شیرون در نه وي چې وپټ باندې شانګولا ګودي الولا وکپالي مرګه غو به الولا کړب د بازورګه کسبونه غوښه چې ووینه مکای تر روشي دا زنه دا د غوښه خرڅوي چې پته نه لګي چې څه رقم سروي دو شیر یا بل اورز متقاسم دا نه وچارته و چې لارګي په منډي کې خره سار پرې توغه سرمن یا پرتاو خاصه به سپلای به کې جوړاول سرمن کې خو خو وسدارک شادو چې موږ وایو شرط سو غاګر ساول سوې یای چې خدای ورکه کې د غلا خلک څه تم غوږ دی د ځینې غصبین او رشوت خاره خلک یای چې افغانان ډېر سودا د پوزړه سپین په خوله یې واوي څه تم غوږ دی افغانون ډېر سودا د پوزړه سپین په خوله یې واوي رشوت خوره خو ډېر چالاک د غلطاوي په خوله خلک یای چې چانه به ګیله وکړو چاته به خپل زړه ورکړو څه ته هم غږ دی چانه به ګیله وکړو چاته به خپل زړه ورکړو اوس ډېر کم شوی دی همخ ته درونه خلک یای چې میږ د لوس اثر نه کېږي یو په یوه سوه وختاوي بل په بل پسه وختاوي شتونایب څوکو پښو نه الواوي قدرت نه الواوي خپله غله په خاطر بل په بربودی کې ابودی ځان ته کوي یا چې موږ د لوس اثر نه کېږي یو په یوه پسه وختاوي بل په بل پسه وختاوي
تر څو چې ربیدور نه کو په خوره کې ویده خلک احساسات د لږ کنټرول کا احساسات د کنټرول خیر دا لګي کنټرول یا چې د ګاونډیانو نه مستر دوه رتو وای چې زون به تر خلاص کړای وای ما فکر ما ستر کې میش خلک لسینه رزغاوي په دادوالو کې د ګاونډیانو نه مستر دوه رتو وای چې زون به تر خلاص کړای وای شرشمګل اوس مړ شوی دی مخته د دوله خلک ساده د ورکه یو ګلاس اوبه ورکا حالا جوړای نه څه وایي چې زه په کړکۍ در ولوېدم شنکای توتیم اوه سرکای توتی د قرآن به نه وي نه نه کې به کورا څه وای چې په کورا کړه ته واسغای په متاوم زه په کړکۍ در ولوېدم شنکای توتیم لا په محبت کې دم رازر مو نه والته مننه کومه شړشمګل صاحب نه ډېره مننه کوم رښتیا چې دغه ډېر ښکلی شاعر ووایه په داندې به بیا که خیر وي میخ کارا کتنه کی خو کارې کتنه نه ملخ کرو کیږي اوله مشاعره کې الټ کیسرا وډوباول یس که خیر وي میږي بل شاعر لاري تکړه شاعر دی دونتی شاعر دی مخکینی سه رادوی خلک بزړه کې ډېر زیلاري ځکه چې کله چې دی به مشاعره کې نه وي زه پالمه غوړم انار دریمه مادای شیرینه که خیر وي چنګخن علیکی ا کړکړای چې کوی دغه تا خو پرایر دریمه که خیر وي دا یاوه تا دوستي شعر زندلی کی یه دغه شاعر نوم ده که خیر وي ګلزندای صاحب شعر ضروره ګلزندای صاحب رره غو درڅه السلام علیکم جوړ شته کړه ما خدا आवाज لږ غوډه خراب ده ډیر ښه مثال دی ورکوای تور دیونه چا پښتنه وکړه چې ته په چنګش باندې ولې میانی په چنګشا وې دوه ته ویل چې په چنګش نه میان په کرکری باندې میانی نو ډېرې شپېرې په چنګش په کرکری چې وی وای چې خبره ډېرې غلی غلی کېږي خبره ډېرې غلی غلی کېږي داسې په سوچ شي پرمختللي کېږي او سپړه ټکایي او کدای شي پایله به شعر اوزي کدای شي پایله به شعر اوزي امید خوشتا په ډنګ پیل کېږي باندې شعر خلک ډېر څه پیږي چې جلای صاحب وای دا چې ناکامه کامیابه وسی دا چې ناکامه کامیابه وسی زکه خودور از بیل کېږي د شک په سترګو ورته نه ګورو موږ د شک په سترګو ورته نه ګورو موږ شاید چې ټولو ته منلي کېږي د اخري مقطع ده وایي د لارو برخلک به ومنو او څه به نه وایو موږ د لارو برخلک به ومنو چې به نه وایو موږ ګلزندای دوی من چې به څه لیکېږي ګلزنده صاحب په اخر کې د مقصد جوړت کړهو کنه موږ حوال په پیدونه زکم سپړیا کمزوري وي ډېره ښه نو شاده کړو نه بل راګان فیر دی وایالو وساړ وایي چې آی مو اکسینات سراشتا کپ کړه کړی دي موبایل کې ما چې موبایل کې بډان کړی وی آی مو اکسینات سراشتا کپ کړه کړی دي ناڅم پوستړیا وې د اکسیا کورا واس مننه کومه قدرمنه لیدونکي اورېدونکي واقعا چې ګلزندي صاحب ډېر ښکلی شاعر وویل ډېر سبکې پروته وي ډېر په وزن تېراوه دته همیشه نه نمرې ورکړې که خوري و نیمه شوانه رایڅکاوه چې څومره وي قدرمنه میږ مشاعرای د غیږې پراوه بیا چې زه ګلبشر خان سره د خپله قدرمنه شعرونه تلسه تازه رګم یغه پرم په لویو مهربانه خدای سپارم